السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځم غواړم چې په اډوب افټر افیکټ کې درته په 3D باندې کار وکړم چې څنګه کولی شو موږ او تاسو په اډوب افټر افیکټ کې یو 3D انیمیشن جوړ کړو. د دوی لپاره راځم اډوب افټر افیکټ خلاصوم. موږ او تاسو د اډوب افټر افیکټ لپاره یو پلګین هم لرو د ایلیمنت 3D په نامه. ایلیمنت 3D فلګین چې دی یو څه دروند دی، په ځینو کمپیوټرونو کې په اسانه کار نشي کولی، نو حداقل د هغو دپاره باید موږ تاسو کمپیوټر یو څه قوي وي تر څو ایلیمنت 3D کار پې باندې وکړي. بیا کولی شئ هغه تاسو څنګه کړئ، ډاونلوډ کړئ او په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. راځم همداسې څنګه کولی شو چې یو 3D انیمیشن جوړ کړو. دوی دپاره زه راځم مثلا زه یو نیو کامپوزیشن جوړوم د ځان دپاره. نیو کامپوزیشن کې راځم یو سالډ اخلم، سالډ ته هم چې فرض یې که 400 وکړي. په دو شکل سه ګوره یو سالډ کوچنی سالډ مو واخیستو. راځم د دونه څنګه کړم کنټرول ډي اخلم، یا که هیڅ سالډ وانخلئ په بله طریقه یې هم کولی شو. فرض که زه شیف اخلم، سالډ نه اخلم، مثلا په همدې اندازه شیف اخلم په دو شکل. شیفت ورسره نیسم تر څو پورې چارخش ته راشي. راځم انکر پوینټ یې هم منځنۍ نقطې ته وړم، کنټرول ورسره نیسم منځنۍ نقطه پیدا کیږي. په دو باندې اوس مثلا موږ تاسو کولی شو د دو رنګ زه تغییر کړم. فرض که رنګ ورته یم چې په دو شکل. ښه، اوس دو ته یم چې کنټرول ډي. زه مثلا غواړم چې یو 3D انیمیشن یا مثلا یو 3D بکس جوړ کړم. د دې لپاره شپږ دغه ډوله شیفت لیرو ته ضرورت دی. مثلا یو مخکې، یو بغل ته، بل بغل ته، شاته، په سر باندې او د لاندې. راځم یو تیار لرم، د 2 3 4 5 او 6 مختلف رنګونه ورکړه. مثلا دو شیفت لیر ته رنګ ورکوم په دو شکل، دو ته رنګ ورکوم په دو شکل، دو ته رنګ ورکوم سور، دو ته رنګ ورکوم فرض کې په دو شکل، دو ته رنګ ورکوم په دو شکل او دو ته رنګ ورکوم په دو شکل. لاندینی اختیار رنګ لري په دې شکل، دا دې رنګ لري. ښه، د دوی لپاره چې زه دغه لیرونه زه 3D ته واړوم، F4 باندې چې کله کلیک وکړو دلته 3D ټول څنګه کوم 3D کوم. په دو شکل سه ګورئ زموږ تاسو لیرونه ټول څنګه شول، درې بعدي شول. ښه، اوس راځم دغه اول شیپ ورته وایم چې مثلا په دو ځای کې دا شیپونه دي د موږ مختلف شیپونه شول. 2 4 6 شیپه دي، که ډېر شول 9 شیپه دي. خیر، یو به ځنه ډیلیټ کړو. اوس راځم مثلا دغه شیپ دی، زه ورته وایم چې دا د شیپ مخکینۍ برخه ده. راځم غواړم چې دغه د شیپ شاتنۍ برخه کم، دا د شیپ بغل مثلا دغه ساحه کم. راځم کلیک پې باندې کم آر وایم، روټیشن ورته وایم چې باید د وای په محور باندې څنګه شي 90 درجې چرخش وخوري، 90 درجې. راځم دا لاندینۍ برخه ده، کنټرول یې تر اوسه پاتې دی چې باید څنګه کنټرول شي، او دا هم د دې څنګ برخه ورته وایم چې کوم شیپ دی ده، دغه آر وایم روټیشن ورته وایم چې دا هم 90 درجې څنګه شي چرخش وخوري په دو شکل. ښه، راځم دغه دا یې پاسنۍ او دا هم لاندینۍ برخه په دو بیا وروسته کار کړو. راځم دا څنګه زه اوس تنظیموم. د دوی لپاره که زه دلته ویو ته راشم،
دوه واقع ووینم ګورئ په دو شکل سره دلته ماته معلومیږي دغه دی دغه بغل شیپ دی سپین دا هم د دوبل بغل شیپ دی سور او دا دوه شیفونه دي څنګ په څنګ دي زه غواړم چې دا څنګه کم کنټرول کړم دلته ګورئ وشته باید موږ تاسو فهموي چې دغه محور د وای په محور دی ګورئ یو طرف او بل طرف ته دا د ایکس په محور دی او دا هم نږدې او لرې ګورئ په دو شکل ښه راځم که چیرې زه وغواړم دا څه کنټرول کړم زه باید دا دې سر ته راوړم په دو اندازه دغه شیپ زه باید لږ څه ځنې شاته کړم فرض کوي د فالتو شکل دی دلته دا هم ځنې شاته ځنې بیا په دو شکل سره که چیرې زه راشم د بیرته وان ویو کم یوه کمره واخلم کمره زه ورته دې په خاطر ورته خلم زه دا ووینم هر طرف ته نیو کمره کې کوم کمره باندې کلیک کوم دلته راځم یو کمرې سی وایم ګورئ په دو شکل سره دا زه باید ټول څنګه کوم کنټرول کوم ښه راځم د دې دپاره په دغه شي باندې کلیک کوم وی وایم موو ټول ورته وایم چې دا بیرته لږ باید داخل ته شي سی وایم کمره ښه انشاءالله نور څه مشکل نه لري یو دغه سور هم زه باید څنګه کومه بیرته وی وایم لږ څه باید رامخکې کړم په دو اندازه ښه راځم اوس سر برخه تنظیموم په دغه وی وایم په دې شي باندې کلیک کوم راځم ورته وایم چې دا باید څنګه شي دغه ته برابر شي آر وایم روټیشن ورته وایم چې د زاید په محور باندې البته زاید نه ایکس په محور څومره شي 90 درجه راځم راخلم سی وایم کامره په دو شکل سره بیرته وی وایم سره په باندې پټاوم سی وایم کامره ان شاء الله ستونزه نه لري لږ باید دغه طرف ته راشي په دو شکل سره بیرته سی وایم لاندینۍ برخه وی وایم دغه ته زه ویم چې باید څو شي دا هم نوي چرخش وخوري د ایکس په محور باندې سی وایم کامره وی موو ټول د ایکس محور باید کم اندازه دې طرف ته راشي سی کامره سی کیمرا ګورئ په دې شکل سره موږ تاسو یو 3D باکس جوړ کړلو که مثلا دلته غواړو چې انیمیشن ورکړو د دې دپاره زه باید یو نل آبجکټ واخلم کامره بیرته ډیلیټوم د ما کار وشو زه ګورئ که چیرې دوی ته مثلا روټیشن ورکوم یو کامرې ته دا یو جدا څنګه کېږي یو جدا انیمیشن اخلي نو دوی دپاره چې ټول په یو ځل انیمیشن واخلي یو کومکي لیر اخلم نل آبجکټ خپله یو کومکي لیر دی چې هر څه دغه نل آبجکټ ترسره کوي دغه نور هم ورسره په همو شکل وي راځم ورته وایم نل آبجکټ ته چې پر دغه ځای باندې وي زه غواړم چې ټول فرنټ کم د نل آبجکټ څخه راځم دا هم د نل آبجکټ څخه دا هم یعنی دا د نل آبجکټ ملګري شول
هر څه چې نل ابجیکټ در سره کوي دوی به هم په هماغه شکل سره حرکتونه کوي. اوس که چیرې زما سره نل ابجیکټ ته روټیشن ورکم ګورئ په دو شکل سره لییر یې که 3D هم کم هر خوا ته چې زه نل ابجیکټ چرخوم دی هم په مغه شکل باندې چرخیږي. دونه کولای شو بیا نور مختلف شیان جوړ کړم. مثلا لاورتر زه به یوه نمونه هم درته وښیم. زه دا ټول سلیکټ کوم ورته هم کله چې تر 4 ثانیې پورې رسیږي په دې طرف هم چرخش وخوري په دې طرف هم چرخش وخوري او په دې طرف هم چرخش وخوري. اوس چې زه کله پلی کړم په دو شکل سره موږ تاسو کولی شو یو 3D باکس هم په موږ افټر افیکټ کې جوړ کړو. زه راشم دلته یوه نمونه تاسو ته وښیم یا تاسو کولی شئ په دې شکل سره 3D لاورتر هم جوړ کړئ. ګوره چرخش ته لوګوګانې د افټر افیکټ د پریمیر د کورل د مثلا فوټوشاپ دی او کپچر دی او اډیشن دی. نو د دې د هغې خاص فرق نشته یوازې دغه لیکې دي دا هم په اسانۍ سره جوړولی شو. نو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي او د ځان لپاره یو ښه انیمیشن ورڅخه جوړ کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.